باب نوافل الوضوء، باب د په بیان د نوافل د اودس کې. وهي سته دام شپږ دي. الاول اول استقبال القبلة، مخکول لقبله ته فی الوضوء د اودس په دوران کې. کله چې اودس کې نو مستحب دادی چې قبله لمخ کا او دا سي زبانه سړی کینی چې دا اودس په اوبو باندې بدن لوندېږي نه، دا غي غسل کې ولنه ورځي او چت غونته زبانه کینی دون الاستنجاء، نه په وخت د استنجا کې. د استنجا په وخت کې قبله ته مخکول خو ناروا. وسرانی او دویم ذکر الدعاء، یادول د دعا دی عند غسل کل عضو، په وخت د وینځلو د هر اندام کې. رښتمه صفحه نا دا اودس نوافل درته بیانول. دو پکې تیر وی وثالث او دریم مستحب او ادب او نفل په اودس کې دار. البدایه شروع کول برجله الیسرا په دې غسخ په سرا اذا دخل کل چوردن نکی ورننوزی فی بیت الخلاء په بیت الخلاء کې دا د اسماتی زیل چورزی سنت سری دا غسخ په وړوان نکی او دغه بیت الخلاء ته د وردن نکیدو نمخ کې به بسم الله اوه او بیا بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا تعلیم ماشومان او نارینه او زنانو ټول لپاره دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دا څومره د ګن زیونه چوي دا د اسمات نو دا شیطانانو په دې ذهن کې ګندګي او پلیتی د یل تراجمه. کله کوم خیالي و ير بیگا فلانه نارینا او زنانه او د اسمات ته پاسې دل و یریدو، نو دا د سنت طریقې مطابق نه. دا د اسمات یو ګندو زایونو کې شیطانان راجمه. نو کله کې یو سړی د سنت طریقې مطابق ذکر اذکارونو کې نو ویری او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای پرده پمن د عورت د بنی آدم او د شیطانانو د سترګو کې بسم الله ویل، چې بسم الله دی وی پرده رااله. نو د بیت الخلاء او د اسمات د کیناستو نه مخکې بسکه بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء کې دن ویل ناروا دي. دن باز خلق دن نه وای کنه چې وردن نشوي نو بیا ذکر او اسکار باندې. لکه باز خلکو بیت الخلاء کې او دسم کوي نو دغه وخت کې به دا ذکر او اسکار نه کوي، ځکه دا د ګندګۍ زیاده بیت الخلاء کې دا بنوي پکارداري چې سړی او 10 بارو کې. ځکه دا او 10 په ابتدا کې بسم الله دا په دې منځ کې دعاګانې دي، اخر کې دعاګانې دي. نو بیت الخلاء خود ذکر او اسکار زین نه، نو سړی استنجا چو کی او 10 بار کوي. بیت الخلاء کې ذکر او اسکار نشتا او کډېره مجبورۍ د وجه نه، نو بیا د ذکر په خله دې نه کوي ځړه کې دی وای. ځکه بیت الخلاء کې د زړه ذکر بند نه دی، وشي په خله ویل نه ناروا دي، دا د ذکر زین نه. نو وثالث دریم نفل مستحب او ادب البدایه شروع کلی برجله الیسرا په دې غسخ په سرا اذا دخل کل چوردنکی فی بیت الخلاء بیت الخلاء و اذا خرج او کل چروزی نو یبدا شروع دیو کی برجله الیمنا په خیخ په سرا بیا په خیخ په روزي خیخ په براړم به کی او هغه دعاګانې به وي چې غفرانک او الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. دا د بیت الخلاء نه سره بار روزي نو دا سنت طریقه ده. والرابع وسلورم رش الماء على السراويل، داسي ورشیندل دوبو دی په داسي چړکاو غونته کې على السراويل په پرتګ باندې بای سړی ته خاص کر وهمي سړی ته بای سړی او د شو کې په مدوري بیا سلام وکړځي و يرمان واړه بول لاړ. نو ځنه خو یقینا بیمار وي او ځنه ته وهم راځي، نو د وهم ختمېدو د پاره دادي چې استنجا دی وکړه سی لغونته وبراواله او دغه پرتګ باندې د عورت په زیبانی ورشینده. نو دې سره وسوسه ختمي، دې سره وسوسي وسوسه به ختم شي. رش الماء علی السراوی، ورشیندل لوبودی په دې پرتګ باندې. والخامس و پنزم مسح الید
مسد لاست علی الحائط وی په دیوار باندې بعد الاستنجاء پس د استنجا نه بالماء په وبو باندې د نبی رسول الله دا طریقه وا او وخت کې خچون کې خار ورس کچو چې کله نبی رسول الله استنجاء کا لاس به وینځلو نو یوزل به داسې په خار راخ چون کې د خار کې الله داسې ماده یې چې دا جراثیم مراسم ختمه نو بیا به لاس وینځل اوس غو باز یو نو کې خاري ني نو باز اهل علم لیکلي چې صابونم داغه قائم مقام ګرځي خو بهتره دار چې دا سنت پاتې کی نو کده فرشونه او څنګه مرمر می کې خسړې دی پکې یو کچا غټه لوټه یا خخت دی کی چې دا سنت نه پاتې کیږي دا سنت طریقه ده د نبی عليه السلام او یقینا چې دی باندې تسلی حاصل شي کسور په صابونونو وی پاغه تسلی ني دا د نبی عليه السلام طریقه وا چې استنجا به پوبو کا نو بیا به لاس داسي اخو د خټي دیوار وو پاغه به ومګل داغه نه پس به وینځل داغه نه پس به وینځل او دی کې سرات تی لکه د سپیلو خ نبی رسول الله فرمایلی چې دا بعض روایتو کې راغلي وي و پیری به وینځي یوزل او ته پیری به وینځي و یوزل په خاوره سپی او شي کې اوسټل نو هغه ک پاکیږي نو سوکا اته پیری وی نه و د پکې خاره نو هغه خاره سره شي سپی چون کې ټول د جراثیم نه ډک دی خاره سره هغه پاک شي نو پکار داده چې بیت الخلا اگر ک سړی د سنگي مرمر او د پخه جوړ کړي خو یو کچه لوټا یا کچه خخت دی پکې کی دي چې دا سنت طریقه نه پاتې کی بیا ولګوره والثالث درم البدايه شروع کول دی برجله اليسرى پغسخ پیسا چې څوک ورته چپخ پوي په دې چپخ پا اذا دخل کل چوردن نکی ورننوزی فی بیت الخلاء بیت الخلاء و اذا خرج او کل چروزی نو یبدا شروع دیو کی برجله الیمنا پدې خپې خیبانه والرابع سلورم رش الماء ورنستلو شیندل دوبودی علی السراویل په پرتګ باندې د سنجان پس والخامس و پنځم مسح الید مسکول او مگل د لاس دی علی الحائط په دیوار کش دیوار باندې بعد الاستنجاء پس د استنجا کولن بالماء په وو سرا والسادس او شپغم نفل داودس غسل الیدین وینزل د لاسونو دی بعد مسح الحائط پس د مسح کولو د دیوالنا لاسونه دی په دیوار باندې راخ کړ او داغه نه پس وینزل دا یو مستحب طریقه ده وینظر الى السماء وینظر الى السماء او ګوري دی داسې اسمان طرف ته والارض یازم کی طرف ته ويقرأ او دل الحمد لله الذي حمدنا دی الله غزات لرجعل الماء طهورا چې ګرځولي دی او په پاکون کې والاسلام نورا او اسلام رڼا ګرځولي ودلیلا او د دلیل ګرځو دی ال الله الله تا و الى جنات النعیم او جنتونو د نعمتونو تا او دا دعا دی کوي او جون کی روایتو کی دا دعا ثابت نه نو د دعا پنیت دی کوي د سنتیت او د استحباب نیت پکې نه کوي اللهم حسن فرجی یا الله پاک ساتي غاندام زما د بدکارونا وطهر قلبي او پاک کی الله زړه زما ومحص ذنوبي او لری کی نش کی گناهونه زما بیا ګورئ ورته والسادس شپغم غسل الیدین وینزل د لاسونو دی بعد مسح الحائط پس د مسحکول د دیوارنا وینظر الى السماء ګوري اسمان تا او یازمکتا او دا ويقرأ للی الحمد لله الذي حمدنا دی ټول الله لرا الذي الله لرا جعل الماء طهورا چې ګرځولی دی او پاکون کی والاسلام نورا او اسلام رڼا ودلیلا او دلیل الى الله الله تا والى جنات النعیم او جنتونو د نعمتونو تا اللهم حسن فرجی اے الله پاک او ساتي اندام زما د بدکارونا وطهر قلبي او پاک کزر زما ومحص ذنوبي او نش کی
ختم کی گناهونه زما